الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر الآية صدق الله العظيم. مؤمنان ورونو، الله عز وجل په عظیم کتاب خپل کې راته فرمایي قرآن عظیم شان کې چې ای انسانانو، تاسو په یو بل باندې د زیاتی ترلاسه کولو د بری ترلاسه کولو هلاک کړئ. کوشش کوئ چې له یو بله په مال کې زیات یاست، کوشش کوئ له یو بله په حیثیت و په جاه و شرف کې زیات یاست. همدغو تکاثر او یو له بله پیشي کولو هلاک کړئ. انسان دپاره د مال حرص او د شرف حرص رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو وږي لیوانو په شان بللي، بلکې تر هغې زیات پاسېدونکي او زیات ضرر رسونکي بللي چې هغه دوه وږي لیوان په یوه بې شپانو بې سرپرسته رمه باندې ګډ شي، نو هغه به هغه مالونه څومره وزني و فاسدوي و خرابوي و متعي به، خو هغه دوه وږي لیوان د هغې بې شپانو بې سرپرسته رمې دپاره دومره فاسدونکي نه دي لکه د یو مسلمان طغیاني حرص په مال باندې او طغیاني حرص په جاه و جلال و حیثیت و شرف باندې. که چېرته انسان د دې دوو پدیدو چې د مال ده او شرف و جاه و جلال ده د دې عاشق و او په دې دوو بتانو باندې مین و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ښوولې ده چې دا انسان بیا تر هغو دوو لیوانو چې هغه وږي لیوان دي، تر هغو دوو لیوانو زیات همدغه انسان د دغو دوو خپلو لیوانو په وجه باندې خپل دین تر هغو لیوانو زیات فاسدوي. لکه حضرت کعب ابن مالک انصاري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې له خپل پلار مبارک څخه روایت کوي، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، ندی دوه وږي لیوان چې حواله سي په یوه رمه باندې بأفسد لها زیات متونکي و فاسدونکي و خرابونکي د هغې رمې من حرص المرء على المال والشرف، تر حرص د یو انسان د یو مسلمان په مال او په شرف و جاه و جلال و حیثیت باندې چې دی حارس د مال ده او حارس د شرف و د حیثیت و د جاه ده، لکه داسې فاسدوي و خرابوي لدینه د دین د ده. دا دین د ده دغه دوه لیوان چې یو حرس د مال ده او بل حرس د شرف و د جاه و جلال ده، د ده دین تر هغو فزیکي لیوانو او سوري لیوانو خارجي لیوانو چې په رمه باندې حواله سوي او هغه رمه څومره فاسدوي، تر هغه زیات دغه دوه لیوان د یو مسلمان دین فاسدوي. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح. دا په صحیح حدیث باندې ثابته ده. علما فرمایي چې دنیا له دوو شیانو مرکبه ده، یو امر مرکبه ده، یو له زهارې یو له بطانې. زهارې تملیک د اموالو ده او بطانې استری تمهیل القلوب ده.
د مالونو تملک حاصلول، ملکیت حاصلول، دا زهاره او مخکې دنیا ده. د انسانانو قلوبو زړونه ځان ته رامایلول، راکشول، راجذبول چې ما ومني، د ما حیثیت ومني، ما په ولایت ومني، ما په بزرګي ومني، ما په علمیت ومني، د ما جاه و جلال تسلیم کی. دا بتانه د دنیا ده، استر د دنیا ده. او دا زهاره او بتانه چې دواړه یو ځای سي نو مجموع دنیا تیر جوړیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حب د دغه مجموعي دنیا که هغه د تملیک د اموالو حصه ده، که د تمیل د قلوبو حصه ده، د دې محبت او د دې عشق او د دې پسې سعی او کوشش کول، په دې پسې ځان لیونی کول، دا رأس کل خطیئة. دا حب د دنیا چې ده رأس کل خطیئة، دا د هرې خطا سر ده، د هرې خطا بنیاد و اساس ده. دا داسې وبوله چې هغه انسان به غل هم جوړیږي، قاتل به هم جوړیږي، فاسق به هم جوړیږي، سودخور به هم جوړیږي، رشوتخور به هم جوړیږي، غاصب به هم جوړیږي، او هر بد عمل هغه ته بیا اسانه کیږي. الله عز وجل د متنجات نصیب کی. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو دراز حدیث کې حکایت د حدیث قدسی کړی ده، د الله د قول یې کړی دی. په یو حصه کې فرمایي چې الله اعلان کوي ای د ما بندگانو، ما تاسې ته خپل ټول عملونه د تاسې په عملنامو کې ثبت و سجل کړي دي. که تاسې په هغو کې اصل اعمال پیدا کړئ چې جوهر لري، الله ته قبولیت لري، نو د خدای حمد وایاست. او که تاسې په هغو کې دوه نمبره اعمال پیدا کوئ، کچه عملونه پیدا کوئ، ریاکارانه عملونه پیدا کوئ، نو تاسې بیا مه ملامتوئ مګر خپل ځانونه ملامتوئ. الله دې موږ په خپلو اعمالو کې دې ته متوجه لري چې موږ خپل سوچه او اصل اعمال په خپلو عملنامو کې ثبت و سجل کړو. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.